زمونږه د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي کوم ادبي تنظیم چې دی د هغوی نوې کابینې ته د ریډیو دلبر د طرف نه د غونډه شنغر د طرف نه مبارکي ورکومه او د دغې کابینې د یوې خوراکي غزل دی را سره دا به ډالۍ کړم د ټولو اورېدونکو ته چې ژوند تېرومه ستا سارا خان بیوي غزل دی اسلام آباد نه چې ژوند تېرومه ستا یادونو سره د زړګي درد او ستا غمونو سره لارې څارم دې د راتلو لیلیه چېرته به راشې د ګلونو سره سپرلي وختونه خدایه بیا راوله ګل او وږمه د ژوند رنګونو سره ساجیبه دې زما ګل ګل جانان مینه راکوي د پیغورونو سره زه د ښکلا مینې وفا مینه کلي مې نشته نفرتونو سره ګیلې منم یې خو ګیلې ترې نه کړم نشم لیدی یې د دردونو سره او ګران دی په ما ډېر د هر چا نه هغه سارا ترې زار د ارمانونو سره او په دې غزل باندې د ټولو مینوالو نه ټولو اورېدونکو نه زه اجازت غواړم امید لرم چې زمونږ د پروګرام سندریز موسم را روان زیارت پورې به بیا انتظار کوي په خپل دې یو شعر باندې به اجازت اخلم چې څه د حالاتو مجبورۍ څه د وختونو ستم څه د حالاتو مجبورۍ څه د وختونو ستم ګنې نو ته سوچ وکړه ستا د خوا نه تلل څوک غواړي د لوی الله په امان ښاد او آباد راته اوسئ